سلامونه. امید لرم چې تاسو ټول به روغ او جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. د یو نوي ویډیو د یو نوي موضوع سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. ملګرو، یو ورور پوښتنه کړې ده. دی وایي چې ما په افغانستان کې په وطن کې 12 نه فارغ شویم، مکتب نه فارغ شویم. آیا زه کولی شم چې دلته پوهنتون ووایم او که نه؟ دغه پوښتنه ډیره مهمه وه، نو ځکه ما راواخیستله. اول خو دې ورور ته جواب ورکوم، بالکل ته کولی شې چې تا سره شهادتنامه وي، ته کولی شې ته پوهنتون ته لاړ شې. ملګرو، که هر څوک غواړي چې دلته پوهنتون ووایي، یا حتی په وطن کې هم که څوک غواړي چې پوهنتون ووایي یا په بل هیواد کې، نو تاسو ته اول کم سے کم باید تاسو د مکتب نه فارغ شوي، یعنی په اسانه لغاتو کې تاسو باید د 12 نه فارغ شوي او تاسو باید د 12 شهادتنامه ولرئ. 12 شهادتنامه چې کله تاسو سره نو تاسو دلته په فرانسه کې کولی شئ چې تاسو پوهنتون ته لاړ شئ، لیسانس لپاره یا بیچلر پروګرام لپاره تاسو داخله کولی شئ. دې دپاره باید تاسو خپل اسناد دلته باید اول د دې ایکویلنسي سرټیفیکیټ تاسو والئ، یعنی د دې د ارزیابي وکړئ او د دې هغه مساوي دلته یو اتستاسیون ورکوي، یو سرټیفیکیټ ورکوي چې هغې کې دا لیکلي شوي چې ستاسو 12 زموږ د 12 سره مساوي دی، او یعنی تاسو کولی شئ چې دلته پوهنتون وایي، تاسو بیچلر یا لیسانس لپاره دلته داخله وکړئ او لاړ شئ. د داخله څنګه کېږي په دې اړه باندې ما 2-3 تفصیلي ویډیوګانې جوړې کړي، تاسو دلته زما په یوټیوب چینل کتلی شئ. په هغې کې ما په تفصیلي ډول باندې د دې پروسس، د دې چې کومه پروسه ده د داخلي، هغه مې بیان کړې ده. ولې پوښتنه اکثرا ملګري دا کوي چې زه کله پوهنتون دلته شروع کولی شم، آیا موږ کولی شو که نه شو کولی؟ نو بالکل تاسو باید حتما شهادتنامه ولرئ، او که شهادتنامه تاسو سره نو تاسو بالکل کولی شئ تاسو پوهنتون ته لاړ شئ. که یو کس هلته پوهنتون ویلی، بیچلر، لیسانس اسناد لري، ډیګري لري او ټرانسکریپټس لري، نو دی کولی شي ته ماسټرز لیول لپاره لاړ شي. دلته په فرانسوي ژبه کې هم پوهنتون نشته او په انګلیسي ژبه کې هم شته. اکثریت د فرانسوي ژبې دی، نو که چاته فرانسوي نه ورځي نو دی به طبیعي خبره ده اول تقریبا 6 میاشتې نه واله تر 1 کال پورې د فرانسوي ژبې کورس اخلي. کم سے کم د لپاره B1 لیول پکار دی بیا چې باید دی ولري تر څو د پوهنتون ته لاړ شي. که یو کس خارج نه راځي او هغه دلته په فرانسه کې غواړي چې پوهنتون کې داخله وکړي، هغه دپاره B2 پکار دی. خو یو کس که دلته چیرې اوسیږي د هغه B1 هم قابل قبول دی. نو هر ملګری چې د پوهنتون ویلو ته خواهش لري، دی باید د 12 شهادتنامه ولري، نو دی بالکل کولی شي چې دلته پوهنتون ته لاړ شي. دلته پوهنتون کم فیس نه لري، تاسو په مکمل ډول باندې رایګان پوهنتون وایي. حتی هلته ډېر پوهنتون لري چې هغه سکالرشپ ورکوي، نو تاسو سکالرشپ هم اخیستلی شئ. نو دې نه علاوه که تاسو په دې اړه باندې کومه پوښتنه لرئ، خپله پوښتنه تاسو ته کمنټ کولی شئ. انشاءالله زه به تاسو ته بیا تفصیلي جواب درکړم. ویډیو همدومره، په مخه.